دا به ته فایده ذکر کو التفات په منځ کې دا په څلور قسمه دی یادې ساتئ یا التفات او په څلور قسمه دی په منځ کې ګرځېده دا په څلور قسمه التفات ګرځېدو ته وایي په مخ که ته ګرځې که سینه ګرځې دا په څلور قسمه دی او چې دا خبره درته یاده وه ډېرې مسلې به دې حل شي اولنې علما وایي الالتفات بالقلب په زړه سره د منځه نه وړېده لکه بدن صحیح سیده ولاړ دی سینه هم سیده ده مخ هم سیده دی او د سجدې ځای ته ګوري خو زړه په منځه کې نه دی زړه په بل ځای کې دی په سوچونو کې دی او په فکرونو کې دی نو د دې سړي د مونځ صحیح دی خو اجر یې کم دی دې سره مونځ نه فاسدېږي د دې سره مونځ نه فاسدېږي خو دومره ده چې زړه یې اولېدلی دی زړه یې د الله طرف ته نه دی زړه یې منځه ته نه دی نو اجر یې کم شو دویم الالتفات علما وایي دویم قسم التفات هغه دی چې د سترګو په دې ګوټونو کې ته ګورې را ګورې لکه دا یو نیمي که نه زموږ خو پکې تجربه په دې ډېره چې اکثر سلام وګرځو د خلکو ته مخ شي نو په بعض نیم هم نظر ولګي نو هغه پکې ښه پوره د دې جومات سیل کوي داسې ګوري را ګوري نو دا کار جایز دی د ضرورت په وخت کې خو څه خبره نه ده خو بغیر ضرورت کول نه دي په کار او د دې د کولو سره مونځ نه ماتېږي یو سړی په منځه کې ولاړ دی او چا دروازه بندوله لکه زه په منځه ولاړ یم او هغه دروازه څوک بندوي او زه ورته داسې وګورم په سترګو په دې ګوټونو کې یا دې طرف ته وګورم یا تا ته وګورم نو دې سره مونځ نه فاسدېږي خو بغیر ضرورت کول غوره نه دي نور مونځ پې نه ماتېږي په دې څه دلیل نشي چې دې سره مونځ ماتېږي درېیم التفات دې ته وایي چې انسان دا سټ واړی راواړی سټ څنګه لکه سینې قبلې ته ده سینې قبلې ته ده خو دا سر یې داسې لږ کوږ کو ښی طرف ته یې وکتو ګس ته یې وکتو دا سټ یې داسې وچورلو نو دا مکروه دي بغیر ضرورته مکروه دي خو مونځ ورسره نه فاسدېږي مونځ دې سره نه خرابېږي اجر کم شو که بغیر ضرورت یې کوي ځکه چې توجه مانځه کې پوره نه ده او د ضرورت په وخت کې جایز دي څلورم التفات په سینې سره سینه اړول د قبلې نه دا چې کله بغیر ضرورت یې دې سره مونځ فاسدېږي ځکه چې سینه چې دې واړوله نو ته د قبلې نه د قبلې نه واوړېدې او چې د قبلې نه واوړېدې نو مونځ څه شو مونځ مات شو ورسېدی پې که نه طارق صاحب کم کم دي الالتفات بالقلب دې سره مونځ فاسدېږي نه فاسدېږي سترګو په ګوټونو کې مونځ ورسره فاسدېږي نه فاسدېږي سټ واړی راواړی مکروه دی په سینه واړی سینه چې بغیر ضرورته واړی نو دې سره مونځ څه شو مونځ فاسد شو ځکه چې د قبلې نه واوړېدو او که چېرته د ضرورت دپاره یې واړی نو هغه به جایز وي انشاءالله په هغې باندې مثالونه روان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دقه شان شوي دي